زمانونو نن زمونږ ټول د اسلام دعوه کوو د ایمان دعوه کوو خو خویونه هم د حضور پاک په شان لکه زه د رسول الله مبارک یو څو د خوی ذکر درته کوم هر چا ته په پته ولګي چې ما کې د پیغمبر دا پېشته او که دا راکې شته د حضور پاک خوی د ماشومانو سره څنګه دې نه به راته شروع ډېره مینه به یې کوله ماشوم چې بچه راوسته نو رسول الله مبارک په غېږ کې کښېنه دا مینه شوه که نه قبر یې کده نه دی کړی داسې حالانکه څومره د لوی شان او د لوی حیثیت الله ورکړی دی ماشوم به دقسې په غېږ کې کښېنه او پنځه ماشومان داسې دي چې په حضور پاک کې متحد دي غصه نه ده کړې ماشوم دې راوځي ماشوم را باندې متحد یې کړی نه نه هېڅ غصه نه ده قد بال في حجر النبي أطفال پنځه کسان حسن حسین وابن الزبیر قالو حضرت حسن په متحد کړی نو سیو حضرت حسین په د پاسه بول کړی نو سیو عبدالله بن زبیر په د پاسه بول کړی دا د حضور پاک په رشته کې ماشوم دا رنګه نو ماشومان غصه نه ده بیبیانو ته به راشه باندې وګواچو شاته او تاسو یو په واچو چې دا موتیانو د اثر ته ختم شي ته به ورما ورواړو صبوا عليه الماء صبا او په واړو یو څه خلکو کړه هغه او په واړو معنا دا ویل دي مینه کړې د حضور پاک د ماشومان سره خپل کړي دي ماشومان یو ځل یو ماشوم خپل یو صحابي وایي دا الله رسول ما خو دومره بچی ما قبل واحده منهم ما خو یو نه خپل کړي دا عربو دا پرده دا خرک دا زړه سخت زړه سخت حضور پاک ورته فرمایي وایي چې ستا د الله نه خدای رحم ایستی دی نو دوی پکې نشي باندې هلکې رحم یې رحم په ماشوم نو ماشوم راوالي نو ښکلي ماشومانو سره قسم دې مینه کړې ده د حضرت انس یو ورور ابو عمیر رسول الله مبارک ورته څه وایي هغه به بلبل ساته دا بلبل دي دا به یې ساتله یا ابا عمیر ما فعلت نمیر ابو عمیره بلبله دې څه کړه لو ماشومانو سره به کېناسته او خوشطبي به ورسره کړه کې به ناست ماشوم به را روانو خپل نوسیه دې حضرت حسن او پیغمبر مبارک ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې کړې هغه را منډه کړې حضور پاک ته ورته روانه رسول الله مبارک ته ګیلاس راته دا مینه وه د ماشومانو سره بلکې ماشومان ځکه غلامان د غلام زوی دی حضرت اسامه ابن زید زید غلام مرایب چا مرایب کړی خو لکه مرایب بیا آزاد د حضور پاک آزاد کړی او بیا د هغه ماشوم بچی اسامه د رنګ نامتو او دقسې د حضور پاک په دې غېږ کې ناست دی پوزه یې وپېده یقین په خدای وکړه حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک په خپل وله پوزه پاکوله عایشه صدیقه ورته وایي نه د الله رسوله د ماشوم له پوزه مه پاکوه راکړه زه به وله پاکه کړمه وایي نه عایشې زه وله پاکوم او بیا څه فرمایي احبې عایشې دې ماشوم سره مینه کوه فاني احبه زما خوښ دی زما ورسره مینه یو سړی د خپل غلام نوکر د غلام زوی سره دومره مینه کوي دومره محبت دی چې پوزه ورته پاکه مونږ خلک خپل ماشوم له پوزه نه پاکه او ښځې ته وایي راشه ماشوم پاک کړه او پوزه وله پاکه کړه او حضور پاک کې دومره عاجز دي د ماشومانو سره دومره ښکلې دوی چې ماشومانو له پوزه پاکه دا زید ابن حارثه دا د حکیم ابن حزام سره هغه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها درو وارد وکړه او حضرت خدیجې حضور پاک له ورکړه او دې ګورې غلام دا چا را تختولې پخوا به یې دغسې ماشومان تختولو په مارکېټ کې به یې خرڅ کړل غلامان به یې ترې جوړ کړه نو هغه حکیم ابن حزام واخېسته بیا خدیجې بې له ورکړه خدیجې حضور پاک ته وقف کړه رسول الله مبارک سره یو ځل د دوی د کلي خلک راغلي مکې مکرمې ته به حج او عمرې نه خلک راتل نو دا زید یې ولیدل وی پېژنده یلکه ستا زید خو نوم نه دی وی دی که نه وی د حارثه زوی که نه وی ته دلته مکه کې وی وی پلار خو درپسې مور جاړي یو رئیس انسان زوی د قوم مشر و پلار مور و پلار خو درپسې جاړي چې زموږ بچی چا تختولی دی
بچې مې په مکه کې وي او د پلان کې سره ده ورور یې وایي د دې ځای ورور وایي ځان سره بلا تحفې ته حایم واخیسته مکې ته راغی پیسې مې ځان سره راوړې چې چا سره دی هغه ته به پیسې ورکړو او دا خپل ورور به دې واخلو او کور ته به یې بولو رالو کېناستو چا تپوس مو به چا سره دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم د بنو هاشم خاندان چې ورته کېناستو تحفې ته حایم ورته کېښوده مونږ وي او صفتونه مو له شروع کړل دا ولې صفت وکړو چې دا خپل بچي راځي خو ډېر تاسو خو ډېر ښه خلک یې اجیانو سره ښېګڼې کوئ مسافرو سره ښېګڼې کوئ خلکو له ډوډۍ ورکوئ ستاسو خوا وی رسول الله مبارک پوه شو وی راته یې وایي چې مقصد هم څه دی مقصد هم وایي وی زمونږ یو بچی دی او زید یې نوم دی او تا سره دی مونږ هغه پسې راغلي څومره پیسې چې غواړي مونږ درکوو مونږ له خپل بچی راکړه دا غلام نه دی دا چا راتښتو دی او پلار ورپسې جاړي مور ورپسې جاړي مور یې د سر ویښتو باسي او جلا ورته ولاړ دی وی خدای چې زما بچی به اوس ورته یو کسوري ته وایي او چې باران کې نو مور یې جاړي چې زما بچی به باران دی او که هغه د باران ته به بچي جاړي ورپسې تاله راغلي ډېر د رحم خبرې یې وکړې مطلب یې دا و چې د حضور پاک له نرم شو دا بچی را راکړي رسول الله مبارک وخندل وایي دا خو ډېره اسانه خبره هغه ماشوم زه راغواړم ما سره دی که تا سره ځي بې پیسو ستاسو چې ستاسو بچی دی زه به یې منې کوم مور ورپسې جاړي زه به یې منې کوم پلار ورپسې جاړي زه به یې منې کوم بې پیسو ستاسو دی خو ګور یو قانون دی زموږ د خاندان قانون دا دی که په زینه نو په زور یې موږ نشو جایږي که د سرطنه نه نو په زور به یې نه بوځئ په ژړا به یې نه بوځئ او که ته در سره بې پیسو ستاسو دی هغې ډېر زیات خوشحاله شي موږ ته را خبره منظور ده زید یې راوغوښته رسول الله مبارک ورته فرمایي وی زید دا پېژنې وی اوسود دا مې ورور دا بل پېژنې اوسود دا مې تره دی دا بل پلانکې بچې مور ته پسې خفه ده او پلار ته پسې ډېر خفه دی ما ته خو پته نه وه چې ته خیرات ټولې دوی تا پسې راغلي تا بوځي زما د طرف نه تاسې اجازت دی که دوی سره دی نو لاړ شه ورسره هغه په ژړا شو وایي زه خو نه ځم هغه ورته وایي غلامي دې خوښه ده ویه وایي ګله ته څه کې مور در پسې جاړي پلار جاړي او دغسې ته کیسه د غلامۍ ژوند دې خوښ دی او ازاد ژوند دې نه دی خوښ د بل د نوکرۍ ژوند دې خوښ دی او ازاد ژوند دې نه دی خوښ هلته دې وروڼه دي هلته دې مور ده هلته دې پلار دی او دا ژوند د غلامۍ خوښی زید ورته څه وایي وایي د غلامۍ ژوند نه د رسول الله مبارکه غېږه مې خوښه ما له الله پاک د حضرت فاطمې په شان خور را کړې ده پرېږده د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده پرېږده او د حضور پاک نوم یې واخلې د هغه په شان پلار خدای را کړی دی پرېږده دا نه پرېږده هر څه قربان د دې پلار نه او د دې مور نه او د فاطمې غوندې خور نه هر څه قربان هر څه دا غلامي مې خوښه ده ازاد ژوند مې نه دی خوښ د دا غېږه د حضور پاک مې خوښه ارور یې وایي ما مې ډېر ښه مقل دی د مالو غلامي خوښه کړه او آزاد ژوند یې خوښ نه کړه وروستو راته پته ولګېده چې زما ورور زید ډېر هوښیار غلامي خوښه کړه خو د چا غلامي د حضور پاک د پلار او د مور غېږه یې خوښه نه کړه د چا غېږه یې خوښه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولې دا د پیغمبر مینه وه چې خپل پلار مال او پیغمبر دا د حضور پاک مینه وه چې خپله مور خپل وروڼه ازاد ژوند ماله او غلامي خوښه کړه دا مینه وه نو الله خو مجیبه پیغمبر مجیبه انصاف والا بس فورا یې اعلان وکړ وایي دې بچي خپل پلار پرېښو زما غېږه یې خوښه کړه لهذا د نن ورځې نه پس به دته زید د حارثه زوی نه وایې دته به زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید بن محمد دا زما بچی عربو کې دا رواج و چې هغې به پردي زوی ورغې وله وایي دا تاسو بس هغې لګو ته بعضې خلک ماشومان
قرآن شریف کے روستو و مدینہ منورہ کے آیت نازل کر قرآن شریف کے اللہ ادعوهم لآبائهم واقصد عند اللہ بس ارسل معاشم بل بلاد تاسو بلے بل جاتا دا حکم منصوب شو دا اول دمارو دا حضور پاک محمد دا مینم دا غلامانو دا معاشمانو سر دا وړو سره د ماشومانو کینکو سره دا د پیغمبر خوی و اخلاقو ماشومان والی ندی ماشومان دبولی ندی خدای والی ندا خدای دبولی ندا وچه شمائلی تفیدی رو گوره در رسول اللہ مبارک اخلاقیات حیران بشه ما ضرب امرأتن ولا خاتما قطو چتا پخپل جن کے حضور پاک بی بی یا خپل نوکر غلام دبولی ندی والی ندی این سماس محبت و پمین کدے بغیر والو معشوم نسمیگی ولی نسمیگی مینو کا محبت و قضا سر نندے کا اذا سمیگی و قرسمیگی نو معشوم والی کی بچی روان کو نو جدا معشوم ذات سارا جمعت ننبود نو معشوم ذات سارا جدا علم خوانا نبودو نو بچی ذات سارا چرتا او دست ننبودو جراسا بچی دو دست کم تم داسیو کا ورشا بچی لوٹار رو دست کوما او تو بمانا چلتا کی بمانده معشومان نو درو مونگ ورسلمین دادی کو چه موبیل ورو مونږ سره دا مینه کوو چې هغه امام علي ته بوزه چې زه بچې مې اسلام آباد ته بوزه چې زه بچې ما پلانکي دی ته بوزه ټالونه دي زانګوګانې چې هلته کېدو زانګم هلکانو جینکو سره دا مینه موږ په ماشومونه وکړه دا مې ونه کړه چې راځه بچې جومات ته و بچي ګډوډ شو بې وهوله او په هغې کار نه کېږي ما خپل ځاني نوم درته نه اخلم یو ډاکټر دی اوس هم شته ما ته بیٹی نبود کو چې مولوی صاحب تاسې سدنې کې کار راته وښایه او دا بچي مې داسې روان کاري دي څه داسې راته وښایه ما ورته ویل زه د یو ښه علاج ښیم مې تا سره خوا کې نږدې مدرسه شته په پېښور صدر کې یو مدرسې راته یاد مې ته کوټي د اتوار په ورځ وییم مې ته به ماشومان او سره د ماشومانو اتوار په ورځ باندې دغې مدرسې ته التزا اگر طالبانو سر کینا التزا بھی سر ناستا کوا طالبانو سر راپور کینا تب استاما اللہ تعالی اجر در کی او دے معشومانو خوی کسی کے روڑو تک اللہ تعالی کو دل خوشتا بدا ما دے بیا ٹینے بولو کہ ما دینا مولی سے ویجی بلو بدلا سر اپنا کوئی ممکن دو دریو دے لاڑو التبا ناستو استاد با سبق میں پاگئی نظر پیدم نت پہ معشومان پیر پیدم اسے پا معشومان یو قابل خواکت المام یو قابل خواکت ہے اما دوی مولی سے پا پیسے میں سیوی جی بلا ورکما او دا مون نپیگو نو بچیب پیگی ویا واللہ تو جی بابا دا اتوار پرد تولیو مونگئی سیل لبود نچا کار مدر آباد دیولا نو مدرسے تک دا پیسے میں سے خوڑی دا مدرسے والا دا والا ورکا وقت بیا مونگ راب دسکو مونگ پدے نپی ماوتے تمادی لنے جے گلے جی دا مدرسے لپیسے ہوتی روپے بنو دیلے نہیں مدرسے خودے چہرے تو مسئلہ لے گئے کوئی پیگو نہ بدیشی ماویدہ پر اتفتر حکم لے دے پیغمبر حدیث و قرآن لستلی کی گی دخلے رحمت نازلی ویو نمیدہ رحمت کروائے نازل شو چی بچی بوزے او پا برپن مجلس کے چکرے ورکے پا بازارونو کی چکرے ورکے او دا خودے غضب نازلی گی نو خدر کہ دا خودے رحمت نازل شو او دی معشومانو نا بدین کبرو دی کہ دی طالبانو سرناستی بدی خواہ کے وہ سرناستی داوی اچھلیدنو جامعو تا گوری دا غیر کمزور لباس تا گوری سبلو تا گوری او دا بچی دی وہ سرکین دی کی وہ کبر پیدا کی دی کی باجی دی پیدا کی اس بانے تاسو نکوئے گے خدا اللہ رحم بوری کی فتا ہم استاپ بچو نو خنل چی سلو پینزا گھنٹے دا اللہ رحم لان دکے دا قرآن و دا حدیث و مجلس لے خدا اللہ رحمتون و برکتون علا ولی اللہ برکت تا دکے دا خن یہ روی مولی سے خبر خودے دی گوکا میں داغانی بچو تا دیوایا چی بچی مون پیسو ورکولو لندو دا چاچی را لگلیو دیلے دیو را لگلی چی مون مدرسے سے امدادو دیلے را لگلیو چی دا دا خدای رحمتون و برکتون او کرمون را ولیگی چی لگو تے بمون برو ولی باران مدے مون باران کاری دا نستے یہ رو سر نگیر
لکه مدرې وکړه سو جو سور جو جوبې پسې ټیلیفون وکړ ما ته مولوي صاحب جنجال دی واړو په ویل وي هغه ماشومان مې دونه مدرسو سره وینه پیدا کړه چې هغه موږ سکول نه وایو او د مدرسې کې داخل دي کې داخل ډېر خوند دی وکړه ماشومانو کې ما نو شیر دي خبر په منبر تاسو درو وکړه نشم ما ته دونه راته پته راځي چې یو بچی د قرآن شریف نن سبا حافظ او بلې علم تکې نور ما اراده دې په کوم بیا د بچی دې سینه چلو او د خپل ګیره نه مخشته خپل ګیره مولوی صاحب د پیسو بچت مې راځي بلا پیسې بل کې دې هغه بچت مې راځي بچی مې لوګران لوګري ختم کا بچی مال आवाज راکې بابا د بانګي اقامت د وخت نه دي جمعه نه نه ذکر دې سره څنګه خطر بیا نو وانه د ټولو سره دغه کې نو ماشومان راګي په درباوي والله په دې کې لګيږي په دې خکېږي نه ماشوم په څه کې ماشوم په دې کې چې د وجود کې جدي پیدا کا مدرسې ته بوده جمعه ته بوده دې خور کې کې اخلاق ورته وایي خوي ورته وایي راجب د صحابه په شرطونه په خدای کې د دنیا د اسمان نازل پکې د پاسه پیدا کې دا د جنت برکت ده تاسو ته پته نه چې کوم دې خلکو بلوړو جمع نه کړو مردار کې د مردار وټو کې به په وو کې شول هغه په وسته په کورې د زناکارو چندې وره جندې په قاعده پکور چې دا کور کې جنې او بیگ نه راوځي کې دا په خپل خواهش پر کول غواړي نو دې کور ته ورشه په بخاري شریف کې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث ابو داود کې د عائشې صدیقې حدیث دی چې په کور خلکو جندې لګولې آزاد آزادي پر پټ به بیت الله تعالی کو پر پټ هغه جعفر جلال او بیا خلوغ او تاسو دې وکړه سی ورته وي ها وګوره نجاشي چې سی ورته وي او ته وي موږ ممتاز شوړو د حضور پاک متعلق ذکر کوي موږ مردار شوړو موږ خپل مېندو سره بد عملي کولې موږ سکه خويندو سره بد عملي کولې او موږ بربند توافونه کول او کانو ته هم سجدې لګولې کانو ته او چې یو کانې به راوغه شکولې به دا غینه په لار بل کانې راغی دا غینه مخکول اړو به ورته ابل به راوغه شته هغه ته هم سجدې لګول نو هم جمع خولې وي موږ خدای یو سړی پیدا کړ موږ پلان پیژنو موږ مور پیژنو موږ قوم او نسل پیژنو هغه ته تاسو ویو چې دا کانو د عبادت اخلاص شو د زناکارۍ اخلاص شو د بدعملو اخلاص شو د مور قدر راکې پیدا شو د بچو رحم راکې پیدا شو سیل رحیمی راکې پیدا شو هغه سړی څوک دی محمد دی صلی الله علیه خوی بهترین شي د یو پلار او مور چې خوی خي د بچو باندې سي خوی خي مور او پلار خوی خوراوي بابا د مشرانو د تاسو د بچي پته نه کې شران بخوابه یاد وساته پلار به د بچی په مخ کې سیګریټ نسته نسوار به د بچی نه پټ خبره ته پتا و چې دا پلار به نسوار کې شونه به بل طرف ته کړو نسوار به وایي چې زما د بچی د چل ستنه دا سیګریټ زما د بچی ولس ګناه به کول د بچی نه ځان نه به کول چې زما بچی دا خپل وګوا نه خلی نن موږ چې ګناه کوو نو موږ د بچی په مخ کې هغه خوی چې زما خراب خوی دی بچی را واغشته هغه د زوی واغشته هغه د لور واغشته خو به د بچی خشي په کور کې دننه مور او پلار نه پکار دي چې خوی استعمال کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچا بچی ځان سره په رسول الله بوزي بچی د عالمانو ملاقاتونو له بوزي ځان سره بچی جوات ځان سره بوزي الا بچی په مینا په محبت ځکه د بچی جوات ته الا شاو ما ځان سره بوزي بچی ځان سره بوزي بچی څو ورځې د کوتل د منځ او د جمع خوان واغش په خپل وبیا